چا چې د دې دریو کسانو عزت وکړو دوی د الله عزت وکړو. چا چې د دې دریو کسانو احترام وکړو دوی د الله احترام وکړو. چا چې د دې درې کسانو تعظیم وکړو دوی د الله تبارک وتعالی تعظیم وکړو. او چا چې د دې دریو کسانو سپکاوی وکړو دوی د الله سپکاوی وکړو. نعوذ بالله. یو باغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اکرم ذی الشیبة المسلم، چا چې د سپینګری مسلمان عزت کو احترام کو د الله احترام کو. سپینګری دی مسلمان دی داغه عزت کول الله تبارک وتعالی فرمایي دا زما عزت کول دی. داغه احترام کول الله فرمایي دا زما احترام دی. داغه تعظیم کول داغه ادب کول الله تبارک وتعالی فرمایي دا زما تعظیم دی. سپینګری بوډا مسلمان او د دې سپکاوی کول دا په حقیقت کې د چا سپکاوی دی؟ د الله تبارک وتعالی سپکاوی دی. دا نه چې د خپل مشر به عزت کوم دا زما نیکه دی زما تره دی زما ماما دی ځکه عزت کوم او په پردو سپینګرو پورې بس کوم خاندم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېر نوجوانان مې داسې لیدلي چې په سپینګرو پورې خاندي ټوکې کوي. کم انسان چې په سپینګري پورې وخاندل ټوکې وکړي په خپل ایمان دی ویریږي. په خپل ایمان دی ویریږي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د سپینګری مسلمان احترام کول دا چا احترام دی؟ د الله تبارک وتعالی. دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحامل القرآن غیر العالی فیه والجافی عنه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قرآن عالم د قرآن حافظ. چا چې د عالم احترام کو د حافظ احترام کو حق عالم حق حافظ دی. الله تبارک وتعالی فرمایي د زما عزت کو د زما احترام کو د زما تعظیم کو. خود د عالم بے عزتی کول عالم تسبک قتل د عالم توهین کول دا توهین د چا دی؟ د الله تبارک وتعالی دی. دا بے عزتی د چا ده؟ دا د الله بے عزتی ده. دویم باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حامل القرآن حامل القرآن. د عالم بے عزتی کول په حقیقت کې د الله بے عزتی ده. دیو جن علماء لیکلي وای څوک چې په علماء پورې خندنې کوي څوک چې علماء تسبک ګوري څوک چې علماء پسې بد ردی وای د دې خبرې یره ده چې د دنه ایمان تللی وي. د ایمان د تلو یره ده پکې د تلو یره ده پکې. باقي بیا بعضې خلک زموږ دا خبره کوي یاره دا عالم چې دی نو دا سیاسي دی دا غیر سیاسي دی او دا عالم چې دی نو دا باعمله دی او دا بدعمله دی. حدیث حامل القرآن حامل القرآن. د عالم بے عزتی کول په حقیقت کې د الله بے عزتی ده. دیو جن علماء لیکلي وای څوک چې په علماء پورې خندنې کوي څوک چې علماء تسبک ګوري څوک چې علماء پسې بد ردی وای د دې خبرې یره ده چې د دنه ایمان تللی وي. د ایمان د تلو یره ده پکې د تلو یره ده پکې. باقي بیا بعضې خلک زموږ دا خبره کوي یاره دا عالم چې دی نو دا سیاسي دی دا غیر سیاسي دی او دا عالم چې دی نو دا باعمله دی او دا بدعمله دی. حدیث مبارک کې راځي نفس علم نفس علم صرف علم دی ورسره عمل پشته او یا نشته. دا لوی فضیلت لري لوی فضیلت. ولې؟ ځکه چې علم ورسره شته دی علم ورسره شته کو په خپل به عمل نه کوي خو تا ته خو نیغه لار ښیي که نه تا ته څه کوي نیغه لار ښیي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سره د علم خوب دا غوره دی سره د جهل د منځ نه. یو سره عالم دی او د خوبونه کوي بل سره علم نشته په عبادت باندې ولاړ دی عالم دا خوب د دغه منځ نه څه دی غوره دی. ولې؟ عالم ته لاره معلومه ده عالم ته لاره معلومه ده دی په مانځه ولاړ دی خو پر خپل مانځه پوه نه دی. منځ به کوي خو خطا به کوي منځ به کوي خو پوه پې نه دی. نفس علم نفس علم دا لوی فضیلت لري لوی شان لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی هر شي ته یوه لاره هر شي ته څه هر ځای ته یوه لاره کور ته لاره جومات ته لاره هر ځای ته څه وي یوه لاره. نبی علیہ السلام فرمایي د جنت لاره چې دی علم دی د جنت لاره څه شی دی علم دی. باقي دا خبره چې دا داسې ده داسې دی ما تا ته دا هیڅ حق نه دی حاصل چې ما تا په عالم پسې خبرې وکړو. جومات را څوک راغی
عالم رغی ساتي څوک عالم ساتي مدرسه څوک رغی عالم رغی بچو ته پکې سبق څوک وي عالم وي خج پیدا شو اذان راته څوک کوي مولا راته کوي چې مړ شو جنازه را باندې څوک کوي مولا کوي دا کم سړی چې په مولا په سپکر کې وي په دې سوشل میډیا باندې ما یو تاسو نرونه لیدو چې هغه دا وصیت وکړي چې زما مولان بد شي خو چې زم مړ شم زما جنازه به یو ګیر خړې لیکي داسې وصیت لا ما نه دی لیدلی ګوره ښه به پسې بدې ردې وي ښه د ملا سر به رالي په سپي او په خر پسې به یې تړي او دا وصیت نه کوي چېرې زه مړ شم زما جنازې ته به ملا نه مخکې کېږي دغه سړی چې مړ شي سبا خپې وغځوي چې کوم په ملا پسې سپکې ویلې بدې ردې ویلې توهین یې کو بیا هم دغه په جنازه باندې ملا ولاړي نظام نر سړی هغه دی چې هغه دا وصیت وکړي دا وصیت وکړي چې زما جنازه به ملا نه کوي دا به نر سړی که نه بی دا زما بدې شي ما ترې نفرت دی زما جنازې ته ملا نه مخکې کوي مونږ به ته یقیني ډېر غیرتي وختې او چې مړ شي بیا مونږ ښه ښکلی